الرحمن الرحیم نن جمعه د 1400 لمریز کال د سور میاشتې 15مه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په همکارۍ سره وکولی شول چې د سودان په جګړه کې د بنپاتې افغانانو دوهمه جبهه هم چې 43 تنه کېږي د اریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي. د ونې وړ ده چې دغه افغانان څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان جدې ښار ته رانقل شوي وو چې هلته د افغان کنسلګرۍ له لورې په جده کې په هوټلونو کې تر هغه وخته چې افغانستان ته د راتګ زمینه ورته مساعده کېږي دمه شوي وو. لله الحمد نن کابل هوایي ډګر ته په خیر راورسېدل او ټول روغ رمټ دي. موږ بیا هم ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د بنپاتې نورو افغانانو چې د سودان په جګړه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی د خوندي راایستلو په هکله هلې ځلې کوو. موږ له ټولو امکاناتو استفاده کوو تر څو وکولی شو خپل افغانان په خوندي شکل خپل هېواد ته راستانه کړو انشاءالله تعالی. تاسې چې ټول په جریان کې یاستئ په سودان کې جنګ وشو، جنګ پیل شو د دوی د نظامیانو او د ملیشو ترمنځ. موږ د افغانستان د اسلامي امارت وزارت خارجه په همغه آن کې خبر کړ، خو دومره عاجل اقدام چې زمونږ وزارت خارجه وکړه زه فکر نه کوم چې هیڅ مملکت کړی وي، ځکه موږ سره هلته نور خارجان هم تر اوسه هغې هم نه دي وتلي. سمدلاسه په همغه سبا باندې د پورت سودان نه راغلو جدې ته. په جدې کې زمونږ سفارت د افغانستان د اسلامي امارت کنسلګري ټول پرسونل حاضر وو، زموږ پذیرایي وشوه، ډېره ګرمه او توده پذیرایي وشوه. بیا لاړو هوټل ته، 3 شپې په هوټل کې وو تر هغې چې زموږ پرواز ده د اسلامي امارت او د سفارت په کوشش او په زیار باندې فقط 2 شپه زموږ کار خلاص شو. په 3 ورځ حرکت وکړ راغو دې خواته. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، هر یو موږ مننه کوو ستاسې د طریقه. نو مستقیما که وزیر صاحب ته دسترس نه لرو که تاسې زموږ پیغام ورسوئ چې کوم اقدام د افغانستان اسلامي امارت وکړه زه فکر نه کوم حکومت کړی. زنده‌باد امارت اسلامی کنسولگری افغانستان خوب پذیرایی کرده بودند. کوشش کنیم که وطن خود آباد کنیم. پشتون، ترکمن، ازبک کلی ما بیادر هستیم. الحمدلله.